دا هم د ټکنالوژۍ په ډګر کې د پرمختګ او خوشحالۍ خبر. کابل کې د لومړي ځل لپاره په ازمایښتي ډول د 5G یا 5G انټرنیټي خدمات پیل شوي. د افغان بسیم مخابراتي شرکت په ازمایښتي ډول د 40 انتنونو ظرفیت 5G ته لوړ کړی. یاد شرکت ویلي چې د زیربنا له چمتو کولو او له ازمایښتي دورې وروسته به د هیواد په نورو برخو کې هم تطبیق کړي. په ورته مهال کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر ویلي چې د مخابراتي سکتور د لا ښه والي او ودې په موخه له مخابراتي شرکتونو سره په ګډه خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. اوس شاید له تاسو سره پوښتنه پیدا شوې وي چې د 5G سرعت به څومره وي. لنډه به درته ووایم د 4G انټرنیټ په پرتله یې سرعت 100 چنده زیات دی، خو بیا هم سرعت یې د شبکو پر کیفیت اړه لري. د مثال په توګه که په 4G کې یو فلم په 10 دقیقو کې ډاونلود کیږي، په 5G کې همدا فلم په څو ثانیو کې ډاونلود کیدای شي.